دا څوک دی حاجي الماس مړ وګورو دا جواب ولې نه راکوي عکسونو ته دې وګوره لیکنو ته دې دومره کوه وعلیکم سلام مننه کوم ځای جلال ننګرهار خپل عکس دې راولېږه نو دا فیسبوک ترې ډک دی عکسونه خو دې ماشاءالله ښایسته دي ښه مننه سترګې مو ښایسته دي ښه له دې خبرو به تېر شو چېرته یې چې درشم زه عیدګاه جومات کې یم وروره مهرباني السلام علیکم جوړ اور بخیر تکړه تر خیر جوړ خیر خیر لکه چې د چا انتظار کوئ بالکل چا انتظار مې کوم مهرباني ستاسو خدمت زه ما کنه زما انتظار هم کو زه ما تاسو او زه ما کنه زه ما د ما آی ډي درته وګوره میسیج مې درته وګوره دا تاسو یې نو د دې عکسونو ته وګوره او ستاسو عکسونو ته وګوره فیک آی ډي ولې یوز کوئ په دې خاطر باندې خلکو سره ملاویږي په دې خاطر خلکو سره چټ کوئ په خپل شکل په خپل صورت په خپل نوم شرمېږي چې دا یې جوړه کړې نه وروره هغه خبره نه ده خو ته زما د لباس ته وګوره نو په دې انداز چې زه عکس ورکړم څوک به ما سره انډیوالي وکړي یا به ما سره چټ وکړي نن سبا خو ته ګورې ټول فیسبوک کې چې دي په ډي اس ال آر باندې عکسونه ویستلي دي ښه ځان یې پکې ښایسته کړی هغې ته خلک ریکویسټ هم کوي هغې سره ملاویږي هم هغې سره انډیوالي هم کوي نو که زه په خپل نوم باندې آی ډي جوړه کړم او دا عکسونه پکې په دې دغه باندې ورکړم په دې اولیا دې ویښتو ته مې ور دې لباس ما څه به څوک انډیوالي وکړي ته خپله قضاوت وکړه نه وروره دا خبره دې رد کوم ځکه چې څوک د چا ښایست سره مینه د چا ښایست سره انډیوالي د چا ښایست سره دوستي نه کوي څوک هم چې چا سره انډیوالي کوي که نه نو د هغه زړه سره کوي د هغه اخلاقو سره کوي د هغه انسانیت سره کوي تاکې دا بدلون نه دی په کار چې ته ویښته جوړ کړه ته په ډي اس ال آر عکسونه وباسه چې څنګه یې همهغسې اوسه صرف او صرف چې بې پیسو کېږي انسانیت اخلاق دا ځان کې راوله هر څوک به تا سره انډیوالي وکړي هر څوک به تا سره دوستي وکړي نه که نه وروره ته اوس خپله وګوره که نه غټ مثال ته یې ګوره دا ما درته د دې عکسونو په آی ډي باندې ریکویسټ وکړه چټ مې راسه وکړه ګوره میسیج دې وکړه دا دې میلاو شي نو که چېرته ما دا عکسونه ورکړي یا مې همدا خپل نوم باندې جوړ کړی بیا ته ما سره میلاوېدې ګوره هغه به له جسم خوښول والی او د جسم سره به مینه کوي که مطلب به لري چې هغه ستا عکسونو سره مینه وکړي هغه ستا عکسونه وګوري او تا سره خبرې وکړي تا سره میلاو شي ما ستا عکسونو ته بېشکه کتلي خو ستا چټ ته مې وکتل ستا خبرو ته مې وکتل ځان کې دا چیز مه راوله اخلاق ځان کې راوله هر څوک به تا سره انډیوالي وکړي ځکه چې ته الله تعالی جوړ کړې کله چې انسان الله تعالی جوړوي نو هغه د هغې خوښ وي هماغسې رنګ هماغسې صورت نو چې کله د الله خوښېږي انسان چې کاره چې په تا باندې بد ووایي په تا باندې رشخند ووایي نو مهم شکل نه دی مهم اخلاق دی وروره خبره خو واوره که نه مهرباني وایه خیر دی که نه وروره زه ستاسو ډېر وخت نه ویډیوګانې ګورم او ستاسو پوسټونه ګورم ستاسو غټ مینوال یم خو ما ځکه دا فیک آی ډي نه تاسو ته میسیج وکړم ویل که په دې صورت زه آی ډي جوړه کړم او زه تا ته میسیج وکړم یا درته زنګ وم ته به ما سره ونه ګورې خبرې مې ونه کړې هسې به زما زړه مات شي ځکه مې د دې هلک عکسونه هم پکې ورکړي او تا سره مې میسیج وکړو اوس خو تیار راغلی راځه چېرته یو 15 دقیقې کینو ګپ به ولګوو بیا چې ځې بیا ځه سمه ده کې به نو د مینې او خلوص نه دې نړۍ مننه ما سره به یو ژمنه کې او هغه دا چې د آی ډي به ختموې په پردو عکسونو
په پردو نوم به آی ډي نه جوړې، په خپل نوم به یې جوړه کړي، په خپل عکسونو به یې جوړه کړي، په خپل جنس او نفس به نه شرمېږي. نو بیا خپل اخلاق وکاروه، ته ګوره چې تا ته څومره انډیوالان راځي او تا سره څومره انډیوالي کوي. ژمنه دې ده؟ بس سمه ده، ژمنه کوم همدا نن د آی ډي ختموم او د عکسونه او په خپلو عکسونو باندې آی ډي جوړوم او چې څه خبر کوي په هغې عمل کوم. راځئ انشاءالله. صحیح ده، زه چې ځو. راځه، مهرباني.